یقینا تاسو به ګورئ یو داسې ساده غونته کې انسان و خو ډېرې ښکلې خبرې کولې نیاګانې یې راته رایادې کړې وایي نیا نه به مې عیدي اغشته بهرحال دا کیسې کتارې به کېږي خو دلته راسره داسې حیران یم چې څنګه خبرې وکړم بلا شاه صاحبان راسره په قطار کې ولاړ دي خو دی بیله او خو بهرحال بیلات او ګټه چې کوم دی نو هغه وي لوبه به کېږي نو یو پکې خامخا یو پکې ګټي یو پکې بیلي خو بهرحال د دوی هم ستړي کړي وي او هغه ستړي داسې وي چې د سیمي فاینل ته وتي وو خو بس هغې کې د دوی د چا خبره چې بس یو به ښي او یو به چې کوم دی دوی به محنت کې لږ کمی راوستی دغه پوښتنې هم ورته نه کوو نور هم داسې ستره ورځ ده او ستره ورځ څه ده چې بلکې شپه ده ستره شپه ده موږ به ورته چاند رات وایو او بهرحال دغه ده چې په دې حوالې سره به ګپې شپې به لګو ما سره چې کوم دی نو د دوی چې کوم ستر مشر دی زه به هغې سره لږ شانته اشفاق را سره ولاړ دی دوی سره خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل دی پیره خیر دی پیره ټیک ټاک جوړ په خیر تکړه الحمدلله جذبات دي څه وایي جذبات خدا وایي کرکټ دی هر جیت پکې لګېدلي دلته کې فاینل سره مونږ ټچ نه شو او کانډورو کې انشاءالله ټچ یو هلته کې به سبا فاینل کېږي انشاءالله دا به ګفټ خپل کلاړیانو له ورکوو اړه خو کول دي یا حقیقي معنو کې د دوی مورال بلند کې مطلب نه شره ظاهره ګوري دلته کې هم زموږ د بیټنګ چې کوم دی د انډیا د بیټنګ لاین غوندې محسوسېدو خلکو ته خو د بیډ لک او د ګوډ لک خبرې دي دلته کې به زموږ دا ووایو چې زموږ به لږ بیډ لک وو کنې زموږ انشاءالله د بیټنګ لاین چې کوم دی نو ډېر بھرپور بیټنګ لاین دی یو ټیم چې راځي نو هغه ځان له خوشفهمۍ کې نه دا کوي چې هغه فاینل یا سیمي فاینل ته راوځي خامخا هغه کلاړیانو کې څه نه څه ټیلنټ وي کنې دې ټورنامنټ کې کم از کم 40-50 پورټ ټیمونه وو هغه یې پری کوارټر فاینل پورې هم نه دي را رسېدلي او موږ له زموږ کلاړیانو دا ډېر د اعزاز خبره ده چې کم از کم سیمي فاینل ته زموږ کلاړیانو ولوبولو یقینا دوی وایي چې مخکې به هم نور به داسې دې نه به لږ زیات محنت به کوو او پس د هغې نه به چې کوم دی نو کوشش به کوو چې د فاینل ته راتګ وکړو ډېره مننه کوم یو بل مشر را سره ولاړ دی عمر کې رانه کشر دی بهرحال خو داسې مشر دی رانه او دلته د دوی هم داسې د ټیم سربراهي هم ورسره ده د دوی نوجوانانو کې وقتاً په وقتاً داسې جذبې پیدا کوي او هغوی ته وایي چې بهی همت نه هارسو هغه انکو کې دغه الفاظ دي السلام علیکم وعلیکم السلام صاحب څنګه شکر دی الله فضل جوړې په خیر شکر دی چې الله فضل आवाज دې نه راوځي لږ تیزې خبرې کوه روجي ختمې شوې مایک تاسو نیولی څه دپاره هم نیولی دی نه مایک مې داسې نیولی خو دې کې داسې لږ به ته به مې همت کوې بلکل ولې نه همت به کوو که نه دا یو وله ده پوه شوې دوه پولې دي صحیح ده که یو پوله خطا شو نو کیسه ګډه وډوي نه هېڅ هم نه به ګډوډېږي کیسه څنګه چل دی هلکان ملکان دې ښه دي هلکان خو شکر دی ډېر ښه دي او سبا دپاره به نور هم تیاره وایي چې د اکبرپوره کې دوباره شړ ګراونډونه شړ هلته خو هدیره آباده شوې وه خو دلته بهرحال ګراونډ آباد شوی دی دا روایات یو داسې مخکې ځي څه ګڼې چې اوس هم څه ستونزې شته څه مسایل شته د ګراونډ د حوالې سره یا نور داسې ډېر زیات مسایل دي موږ ته دا خو زموږ د مرګرو ډېر زیات کوشش وکړو ځان له په پیسو باندې ایډجسټمنټ وکړو د ګراونډ حالانکې پی ټي آی والا ډېر زیات دعوې کړې وې او یو دعوه یې پوره کړې نه ده او هغوی ته پکار دي لکه زموږ د دې کلي کرکټ وګوري هلکان دي وګوري او دوی ته یو نه دوه درې ګراونډونو ضرورت دی زموږ کلي کې دونه ټیلنټ دی چې دا محمد نواز کم کرکټ سره د پاکستان دغه دی دا د اکبرپورې دی دا زموږ له د اکبرپور له ډېر د فخر خبره ده چې دا یو ورکوټي کلي نه یو ډېر لوی پلیر انټرنیشنل سطح باندې تللی دی دغه شان موږ سره چې دغه وي وسایل وي نو انشاءالله ډېر ښه ټیلنټ دلته نه راوځي نو زموږ لوی ګورنمنټ ته دا التجا ده چې موږ له دوه درېو ګراونډونو بندوبست وکړي چې خلک د نشو تماشو نه د ښې اړخ ته راشي همدغه ده نور هم داسې د دې د اکبرپورې پہچان په ځینې ډېر ښاریو کې مونږ ووایو چېرې مونږ د اکبرپورې نو دلته نه ډېر د هارډ بال یو ټورنمنټ به کېدو د 27 کالو یو روایت جاري و خو بهرحال د بده مرغه هغه لږ ختم شوی شینه را سره ولاړ دی شینې په خیر السلام علیکم جوړې په خیر شکر تاسو ښه جی وړوکوالي کې خو د هاکۍ پلیر یو کرکټ کې د ګورم دا څنګه چل بس هاکي خو به هم سکول کې کوله اوس فی الحال کرکټ دی نو دې ته توجه ورکړی پخه پی داسې د اختر شپه د سړی خوشحالېږي داسې موج مستی کوي لوبې خو به ځي راسي خو بهره د اختر ټیم ډېر ښه سایډ او ډېر ښه پلیران پکې خو موږ سیمي فاینل بیلو بس په دې باندې لږ ښه فایم بیا دې مبارک شه اختر چې کوم راتلونکي اختر دی هغه دې مبارک شه ته راته وایه اختر څنګه تېرېږي ستا څه مصروفیات دي ستا بس زه خو فی الحال فارغ یم بس ملګرو سره کرکټ کوم او اختر په ورځ هم کرکټ کې اختر به انشاءالله چې په کومه ورځ وي نو ښه بھرپور معمولا چې اذان وکړي نو بیا هغې نه پس څه کې دا راته بیا وده شم جي
او چې څه کار نشته دی بس اختر پر اوس اختر خو منزل په کار الله سهار وختي وپاسم او ملګرو سره فاینل به ګټو سبا ان شاء الله سلیبریشن مو سره ډیره مننه کوم خوشاله اوسئ شاه صاحب را مخې ته چې تاسو سره مې یو څو خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام جوړې خیر ده شکر کله ډیره مزیدار وه ښکاره نه شو ماته بره لایټ نو خیر ده ټول نه پهله ستاسو ډیره شکریه تاسو دلته ځان رسولو فاینل او نور د اختر شپه ده ټول انجوایمنټ کوو لګیا خو زمونږ بیډ لک دا و چې بس مونږ یو دوه کیچونه مس د دې خاطر مونږ میچ نه بهر شو کنه اوس به مونږ فاینل لوبو چا کیچونه مس کړي اړه کې ورته څه داسې رښتیا اړه کې ورته څه دا و گیم دی او ټیم کمبینیشن دی د مونږ سره نه وایي اړه کې د غوسه خو راغلی کی کار لته کېج مس کار لته نه دا څه خبره نشته اختر څنګه مانځي اختر بعد موزو کو خپلوانو کله لاړ شو ټول مرګرو سره اختر انجوای کوو دې ته خو نه ځي کنه ادیره تم زو سار وختي دواله زی ها نو چرته نور داسې ګرځي داسې دوه درې ورځې داسې ښه اختري کنه بیا چټیانی سړی ګرځي را ګرځي او اختر پهله ورځ خو مونږ مرګرو سره انجوایمنټ کوو او بیا اختر دویمه ورځ له په چکر ځو دوه درې ورځې بهر ته رو بیا راځو اختر شپه چې نو پټاخې مټاخې ډېرې خو دلته څه پټاخې مټاخې نشته چې دا ولې جی دلته بس هوایي فایرنګ بند دی کنه نه پټاخې خو خیر دی کنه پټاخې خو صحیح دي خیر دلته ګراوند دی اوس فاینل لپس به تاسو پټاخې وګورئ تا خو څه پټاخو مټاخو تنظیم نه کړ مونږ میچ بیلو پټاخې ټیک ډیره مننه کوم خوشاله اوسئ نور داسې په نمبر را سره ملګري د دي رامخې ته شي تاسو سره لږ ګپ لږ السلام علیکم وعلیکم السلام عدنان صاحب جوړ په خیر تک हाथ मिला ले السلام علیکم کیا څنګه چل شاه صاحب خیر شکر دے ٹھیک ٹھاک ہے خیر میں الحمد چار لیتے تو यार बस मैच हार लेते यार बस परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हो गई अच्छा इससे पहले सेमीफाइनल से खिलाया तो वजह तो थकावट हो गई थोड़ी बहुत इस वजह तो तकरीबन मेरे दिन थे ऐसा मैचेस खाते रहे मतलब ये इंतजामिया सारी गलत हो है कि मतलब थोड़ा सा शेड्यूल इस तरह रखना चाहिए कि थोड़ा मौका मिले प्रिपरेशन कम से कम 10 मिनट वक्त भी नहीं मिले असि आए हो तो डायरेक्ट से गेम शुरू इस वजह तो साड़ी थोड़ा बस डिस्टर्बेंस आ गई साड़ी गेम खराब हो गई चल अगली बार इंशाल्लाह अल्लाह खैर कार तो थोड़ा सा ये आग मेरे मां से उतरा नहीं मैच आ रहा तू दाने नहीं मेरे मां से उतरा मैच आ रहा है शागार नहीं नहीं आना चाहिए इन्होंने मैच आ रहे मैच मिले रहते इंशाल्लाह थ्रो दामो मैच मिले रहते ما خو هغه ته پهل نه وای چې بای خبره نه کیږي دا خو دا هغه د چا خبره چې د خپل کورنۍ او ټیم هغه بیلو میچ بیلو ټول ماما کاکا زمون دي را سره ولاړ دي خلک را باندې الحمدلله موږ د خپل وخت ډیر خپل یاران واسي زموږ په باره کې کمنټس لري یاد نو تاسو راځي کورونو ما اوره اختر دی د اختر شپه ده او څنګه اختر څنګه ما زه ټیلر ما اوره ال د دکان وګار شوی ستا ټایم برباد بس کار شکر دې برابر دی او اختر سهار بیا مرګري ټول مونږ راځي تر مبارکۍ د پاره او بیا پروګرام جوړو چې کله ناران کله کاغان کله کلام ته چکر دا درزیان صاحبانی دی خو اختر پر زودي نه یار تا خو کتل ټول مرګري مونږ راځي مونږ خامخا د پاره ټیم ورکو چې راشي غب شپ کار کوي نو ما چې بیا ستړي ستومانه مونږ ټیم بس وره کنه مرګري دي یاران دي کنه ها زه الله دې خوشاله ساته او زمونږ طرف نه په ایڈوانسو کې اختر مبارکي او مشر رانه مشر ته چې اختر مبارکي وای نو روایت داسې دي د دې زم داسې دي د ارزه داسې چې بیا اختر مبارکي چې څوک ورکوي نو ایدی میدی هم ورکړي کی ته چې راغلی مومنت تړي والی دی اور کنه موبایل هم کور په خدار ته او استاد 50 لګ دل ودرګو ډیر کوم 50 روپے اعلان راته شو مخکې زو نور خلکو سره خبرې تر کوم مسله یقینا تاسو به لوبه هم انجوای کوئ لوبې سره سره چې کوم دی نو د اختر شپه هم ده ډبل مزي دي او دغه چې کوم خوشحالیانې دي دغه خوشحالیانې مو ستاسو ته راوړي دي او بیا د خصوصا د اکبرپورې د خاورې نه مو دغه ډبل خوشحالیانې چې چاند رات هم دی سبا اختر دی خلک اختر هم مانځي ورسره دی چې نن د دې لوبې چې کوم پوره رمضان کې دوی کوم ستړي کړي د هغې ریزلټ چې کوم دی نو هغه نن دا دی چې تاسو به ګورئ چې بلا د اکبرپورې ځوانان کشران مشران ټول چې کوم همزولي هغه راغلي دي او د کرکټ د لوبې نه هم خوندونه اخلي او یووالی به هم تاسو ګورئ د باجوړ د خلکو سره هم خبرې اترې کولې هغه هم دغه ذکر کو چې بی مونږ ته چې کوم دی نو وطن خو هر چا ته یادېږي خو دی خلکو داسې مېلمستیا وکړه زمونږ داسې را سره اوسیږي چې یقین وکوئ دلته خوشحاله یو دغه خوشحالیانې وایي دلته راله خوند راکوي بهرحال دا خو کیسه وه صرف د دې د لوبې د برکته د یووالي فرزند اکبرپوره سید افتخار علي شاه صاحب را سره موجود دی چې کوم وقتاً په وقتاً د نوجوانانو ته دلاسه هم ورکوي د هغوی ډاډګیرنه هم ډاډ هم ورکوي او ورسره چې کوم دی نو ملاتړنه هم کوي را سره ولاړ دي او نن د دې چې کوم موقع ده خوشحالي ده عیدي به نه بعد کې اخلو خو د کرکټ حوالې سره پیله خبرې به کوو السلام علیکم وعلیکم السلام عدنان صاحب ستاسو ډیره مننه
په خیر تکړه فصل راځي الحمدلله ډېر وخت تېرېږي. سر کې مو د اختر خوشحالیانې په ایډوانس کې مبارک. ډېره مننه جي ستاسو مبارک شه. ډېره مننه. تھینک یو. لوبې له راځو لوبه کېږي ماشومان دي ماشومانو سره به تاسو ګورئ ړه به مو خوشحالېږي چې نن د پوره د کلي او د مضافاتو نه خلک رایوځای شوي دي یو مټه دي پیغام ځي نړۍ ته یو ښکلی پیغام ځي په دې را سره نظر شریک. بسم الله الرحمن الرحیم. الله اکبر. زما قابل احترام افغان ټي وي ډایرکټر صاحب عدنان شاه صاحب تاسو ډېره مننه چې تاسو مونږ ته او خاص کر د بیکورډ اکبرپورې ته زه به بیکورډ ورته په دې ووایم چې لکه مونږ ډېر سهولیاتو محروم یو. زه تاسو ته هرکلی وایم ستاسو کیمرمین ته هرکلی وایم او الحمدلله دلته مونږ APL شروع کړی دی او دې کې سپانسرز دي مونږ سره منصور خان او مظهر بھائی او نور خلک هم مونږ سره ډېر زیات دی کې مرسته کوي. مي انعام الله اسد ټرافیانې راوړي دي داسې نور کسانو اپنا اکبرپور والا ظفر قاسم ظفر صاحب ډېر پکې انکریج کوي ماشومان انکریج کوي او ډېر خلک دي چې هغوی د دې د ماشومانو دپاره ملاتړنه کوي او ښه دي چې دوی په دې باندې دوی هم ډاډ دي او په هغه طریقې سره لوبه کوي. څه به وایي چې یاره لوبه بس وایي د کومو علاقو وایي د کمې ځایونو چې د لوبو میدانونه آباد دي د هغوی هسپتالونه ویران په دې به څه وایي؟ بالکل چې ستاسو خبره چې کوم دی کې د لوبو میدانونه آباد دي نو هسپتالونه په دې ویران دي چې یو سوشل اکټیویټي او د هیلث دپاره لکه لوبه خو ډېر ضروري ده ځکه د هسپتالونه ویران دي. خو افسوس خبره دا ده مونږ ته چې یاره زما دې کراؤډ وګورئ کم از کم 2-3-4 هزار کسان به هلته ناست وي خو زمونږ بدقسمته علاقه ده کم MPA MNA چې راشي نو مونږ دپاره اعلانونه وکړي خو لکه اس قسمه مونږ ته لکه اوسه پورې فیسلټي نه ده میلاو نه د ګراؤنډ په شکل کې نه د ایجوکیشن په شکل کې نه د هسپتال په شکل کې. هسپتالونو خاص ویران دي خو الحمدلله مونږ ته ډاکټر ایاز صاحب آرتھوپیډک سرجن دی هغې ډېر خصوصي مونږ ته خصوصي نظر باندې کتلی خاص کر د اکبرپورې ته او د ګراؤنډ دپاره ما ورته ریکویسټ وکړو چې یاره زما بچي خرابېږي او دوی ته څه اکټیویټي پکار ده چې یاره دوی د خپل یو اکټیویټي شروع کړي. نو الحمدلله دلته زموږ دا تاسو ته ښکاري تاسو وینئ دا چراغا دا د ځوانانو خوشحالیانې او په دې زه ډېر زیات خوشحاله یم چې یاره زما د اکبرپورې زما د یونین کونسل زما د علاقې ځوان چې خوشحاله نو دا زما دپاره خوشحالي ده او ډېره ښه خبره ده. په مستقبل کې دا هم وایي چې کوم دی نو په رنډ باندې دی دا ګراؤنډ نو مستقبل کې داسې پاخه ګامونه ورته ولې نه پورته کوئ؟ څه داسې څه آیډیا شته یا ستاسو هم د سیاست سره هم تړون ساتئ؟ سیاست خو عبادت دی خدمت دی نو څه پاخه ګامونه به کله پورته کوئ یا څنګه؟ زه خو یم جي لکه د دې خو جي مونږ رینټ نه ورکوو دا فری آف کاسټ چې مونږ ته راغلی دی او مونږ دا ټورنمنټ چې کوم دی نو فری آف کاسټ چا نه څه انټري فیس نه دی اخیستی او دلته باقاعده مونږ په خپلو ورته ناست وو د انعامونو یو بهار دی هر چا ته انعام ورکوو چې خلک ورکوو چې انټرټین کېږي دا خلک او د دوی دا سوچ چې کوم دی پخته شي او د گیم طرف ته روان شي او ورسره د تعلیم هم حاصل کړي. صحیح ده. نو زه لکه د ګراؤنډ په سلسله کې دا خبره کومه چې زه هر وخت دا خبره کومه هر میدان کې مې دا خبره کړې ده. پروینشل الیکشن مې تقریبا 2 پیرې وکړو د قوم ته زه ریکویسټ کومه چې دا خپل د بچو د مستقبل لپاره خپل د بچو برایټنس لپاره د دې خپل بچو عروج دپاره یووالی پیدا کړي هغه که د افتخار په شکل کې دی او که د بل چا په شکل کې دی راشي په میدان باندې راشي چې یاره د نور خلکو ته لږ مونږ هم شکست ورکړو چې خپل دا بچي چېرته ځای کړو ښه نوکریانې وله ورکړو ښه پلی ګراؤنډ ورته والو یو چېرته هسپتال جوړ کړو. تاسو بیسیکلي مقصد دا چې دا خلک د یو شي او دوی د خپلې علاقې نه انتخاب وکړي چې دا سړی د دوی باندې د دوی د درد دک باندې د دوی د مسلو نه ښه خبر دی. داسې ده بالکل چې داسې خبره ده دک درد مسلو نه مونږ خبر یو وایي چې دا زموږ بچي دي مونږ دا ټول غېږه کې لوی کړي دي یار. سیاسي توګه باندې دلته چې کوم دی نو یووالی پکار دی پارټیانې ټیک ده هر یو د پارټۍ یو ریپرزنټیټیو دی د پارټۍ نمایندګان دي د هغوی ریپرزنټ کوي خو د کلي په سطح باندې یو مټه پکار دي. سمه ده. اختر به هم څنګه مانځلو اختر شپه هم ده او
ډبل خوشحالیانې دي. اختر به هم څنګه مانځلو، د اختر شپه به څنګه چې مطلب اختر دی او څنګه چل به وکړو؟ اختر خو زموږ جي د کلو اختر خو ډېر ښایسته اختر کوم ماشومان ګورن په لاسونو مهندیانې لګولي، بنګړي اچولي، بیا دغسې هلکان دي، میله دلته لګي، دا خون پنجو بابا سرکار میله یي. بیا موږ خلک دا کوم چې د اجرو الله پاک ورته اجرې ورکړي دي هغې 2-3 ورځې ناست دي، دا خلک ورته راځي، بسکټ چای او دا ټافیانې او دا سونه ورته ورکوو او ښه خوشحالېږو، جپۍ ورته راخلو. دا راته وړوکی چې وي، وړوکی ماشوم به چې وي، نو اختر به دې څنګه مانځلو؟ چېرته به د چا نه به د زیاتې پیسې اخیستې دي به دې اخیستې؟ دې کې چې اکثر لا موږ خپل د والد صاحب زه د عثمان شاه حاجي صاحب زوی یم چې د هغې کوم دوستان چې به وو هغه ډېر تکړه وو، داسې پیسو میسو کې به تکړه وو. نو ما به کوشش کول هر چال ته زر ورسم چې ما ته 2-3 روپۍ راکړي، نو پیسې به هم جمع کړي، بیا به خون پنجو هم میلې ته ولاړو. جي میلو نه دې راته یو ډېر ښه سوال پیدا کړ چې دلته به یو ډېره ښایسته میله لګېده او د کلو بلکې د ډېرو مضافاتو نه به خلک راتله میلې له، خو د بده مرغه ده هغه د بارودو هوا داسې راوګرځېده نو هغې د وجې میلې ختمې شي. څه ګڼئ چې یاره داسې څه پیدا کول پکار دي داسې؟ بالکل جی داسې اکټیویټیز پکار دي، دې سره خلک انټرټین کیږي او یووالی پیدا کیږي، یونټي پیدا کیږي، یو بل سړی وګوري. ګیدرینګ کې پخپله لکه دا خلک د دنیا خلک تاسو هم ویني ما ویني او بس زما خو پتا فخر د چې یاره تاسو دې کې ډایرکټر یې او زموږ د اکبر پورې خبرې بار هلته وړئ. مننه کوم، الله هم ډېر عزت وکړه را سره شاه صاحب او ډېرې ښایسته خبرې وکړي. داسې وړوکوالي نه داسې راغو، بیا په ستونزو باندې هم راغو. لوبه انجوی کوو، تاسو هم انجوی کوئ، ورسره به نورو دا ستر مشران دي هغوی سره به خبرې اترې کوو. ما سره یقینا د فرزند اکبرپوره افتخار علي شاه صاحب سره خبرې اترې کولې. یو بل د دې خاورې یو ولالي بچی را سره موجود دی او ډسټرکټ ممبر هم دی د نوخار او د پی ټي آی موجوده چې کوم د بدلون په نامه باندې کوم پارټي راغلی د هغوی هم نمایندګي کوي په اکبرپوره کې. دوی سره لږې خبرې اترې کوو چې څه نه څه ګیلې مانې هم شته دی هغه به هم ورسره کوو. سلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب جوړ په خیر؟ شکر عدنان بھائی، دعاګانې مبارک شه په ایډوانس کې. مبارک، مهرباني، الله مباد ساته. حالت واقعیت ښه دي؟ شکر د الله ډېر فضل. ګورم چې په هره موقع حاضر یې تاسو د دې نوجوانانو چې کوم دی نو ملاتړنه کوئ، هغوی سره ولاړ یې چې هغوی ډاډئ. خو څه څیزونه داسې دي چې پریکټیکلي هغوی وایي چې موږ دپاره ولې چې موجوده حکومت دی او دی هم چې کوم دی نو زموږ دا ریکویسټونه لږ مخکې فارورډ دي او دا ډېره ښه موقع ده، ډېره زه به یم بهترینه موقع ده چې سی ایم صاحب هم د دې د نوخار د دې حلقې نه او بیا دا موقع به بیا نه راځي. بالکل عدنان بھائی څنګه تاسو خبرو کا دا مونږ سره د دې خبرې ډېر زیات احساس دی او انشاءالله ما د دې قوم بچو سره دا یو وعده کړې ده به زه سر ته رسوم. خو دلته تاسو ته به پته وي چې ما کله سی ایم صاحب راوستی او د کلي ته هغه مونږ ته اعلان هم کړی، مونږ پکې ډېر تګ او دا وکړو. خو دلته د ریټونو مسله ده، سرکاري ریټونو کې او دې ریټونو کې فرق وي. نو مونږ غواړو دا چې لکه زمونږ اوس لکه دا موجوده ګراونډ کې چې مونږ ولاړ یو دلته تقریبا 1.5-2 لکه روپۍ مرلس مکله که نه، او سرکاري چې کوم حکومت بیا پیسې ورکوي هغه به هغه پیسې ورکوي چې کم انتقال شوی په کال کې دننه چې کم انتقالونه شوي د هغې مطابق پیسې ورکوي. نو هغه انتقالونه مونږ خلک د ټکسونو د دې د وجې هغه کم کوو. یو شی په 1,00,000 روپۍ والو هغه لیکو 20,000 روپۍ ځکه چې هغه ټکسونه مونږ کم ورکوو. نو هغې له مونږ هم داسې یو ترتیب زه وقتاً فوقتاً سی ایم صاحب سره دغه کومه جګړه کوم باقاعده دې دپاره چې زمونږ د دې کلي کې انشاءالله چې ډېر زیات کارونه وشو دا یو واحد مونږ ته د ګراوند پاتې دی او انشاءالله دا زما وعده ده د قوم سره چې دا به کوم. خیر دې ورته ووایه که نه چې د ایم این اے ایم پي ګانو تنخواګانې زیاتېږي وقتاً په وقتاً زیاتېږي نو د ځمکې ریټ هم زیاتېږي. خیر دې ګزاره به پکې کوو نه گزاره به کوو عدنان بھائی. خو هغه چې سی که نه لکه وایي چې د کلیو ده او د نرخ نموزه نو نرخ به هغه ورکوو چې مونږ کم سرکار د کم ریټ لیکو نو سرکار بیا د هغې مطابق ریټ ورکوي چې لکه او دلته دا ځمکه په 1,00,000 روپۍ شوې ده عدنان بھائی اخیستې ده یا انعام الله اخیستې ده په 1,00,000 ده هغه ریټ په هغه چلو مونږ. لوبې ته په کم نظر باندې ګوري؟ نوجوانان راغونډ شوي دي، ډېر ښه ګیم دی او
دا وایو لکه ډېر یو ښه اکټیویټیز دي نوجوانان پې د ډېرو بدو چارو نه نشو تماشو نه پې بچ دي او دا زموږ یو ډېر لوی ارمان دی چې د کلي کې یو ښایسته ګراونډ جوړ کړي انشاءالله چې مهرباني اختر له راځو د اختر شپه ده او چاند رات ورته ووایو مونږ څنګه څه احساسات دي څنګه خوشحالي ده نو اختر خو وي د خوشحالو عدنان بھائی او نن خو ډېره دغه خبره چې زه نن دلته دا کراوډ ګورم نو واقعي چې دا لکه د خوشحالۍ مقام دی او غواړو به دا چې اختر کې مونږ هغه خلک هم ځان سره رایوځای کړو چې کم بېوسه دي بې دغه دي چې خپلو بچو له کم جامه اخلو یا پیزار اخلو وګورو کور ګاونډ کې چې یاره مونږ سره څوک شته داسې چې د هغوی بېوسي ده نو چې هغه خلک مونږ ځان سره په اختر کې شریک وو نو زه یم چې د اختر خوشحالي به یو پت وشي اختر کې ستاسو څه مصروفیات دي څنګه اختر مانځئ اختر کې خو مصروفیات زیاتره بس اجره کې ناست یو جومات کې مشرانو سره مخکې رستو کېږو خو اختر زیاتر بس هم په دې منډو تړو تېرې شي واده مو وکړه راسره خو چې دا واده به څومره عرصه داسې وګورو چې یاره واده به پوره شي که خیر کم سره واده ده دا بیا نه منم انشاءالله عدنان بھائی زه خو ما پې ډېر زیات فایل ورکړی دی خو د وخت نه مخکې یو شی لیکول ما ته مناسب نه ښکاري انشاءالله دا به تاسو سره چې مې واده وکړه د قوم سره دا به هم تاسو سپیشل ګیس یې هغې کې او دا به مونږ د قوم ته ښیو چې واقعي مونږ یو واده کړی وه چې کمې وعدې مونږ کلي سره کړې وې ماشاءالله مونږ له خپل مشران خدای پاک ډېر په خوږ نظر ګوري که سی ایم صاحب دی که زمونږ ایم پی اے صاحب دی ایم این اے صاحب دی خاص کر زمونږ ډسټرکټ ناظم صاحب ما ته ډېر زیات ښه فنډونه راکړه د کلي کې مونږ ډېرې غټې مسالې حل کړي انشاءالله دا هم دا یو مونږ ته اهمه مسله ده دا به انشاءالله مونږ ختموو خوشحاله اوسئ دا راسره انعام الله جان صاحب خوشحاله دې اوسئ کتونکو یقینا زه به ووایم چې د دې اکبرپورې په خاوره هم موجود یو د دې اکبرپورې خاورې ډېر زیات بلا نومیالي ځایګولې دي راسره ډېر ستر کسان راسره موجود دي چې په مختلفو چوکو باندې د قام خدمت کوي د دې کلي خدمت کوي راسره ایډیو سپورټس د ډسټرکټ نوخان سره هم امتیاز صاحب موجود دي دی سره به خبرې ترې کوو چې دی هم نوجوانان ته چې کوم دی نو مختلفو موقعو باندې بلکې په هره موقع باندې نوجوانان ته چې کوم دی نو د هغوی سپورټ هم کوي او د هغوی چې کومې ستونزې دي د هغوی ستونزې هم واکمنو ته چې کوم دی وړاندې کوي السلام علیکم وعلیکم السلام الله جوړ په خیر تکړه ډېره مننه جی مهرباني څنګه تاسو ښې خیر دی ستاسو دعاګانې جی اختر مو مبارک شه په ایډوانس کې سبا اختر دی له خیره سره نو اختر دې مبارک شه مهرباني خو زما په خیال خو اختر نن نه شروع شوی دلته او ماشاءالله تاسو دا ګورئ دا سما او دا زبردست قسمه چې کوم دی دا کراوډ او ورسره زموږ څونه سوشل ورکر دي او سره ستاسو هم پکې یو رول شته چې ماشاءالله د اکبرپورې نمایندګي کوئ او نن په دې ګراونډ کې موجود یې ډېر عزت وکړه دا راته وایي چې لوبې ګورئ بیا هغه د کلي ګلالي ماشومان ګورئ نوی کل ګورئ په هغوی کې دغسې موټیویشن او بیا دا چې کوم ناست دي خصوصا دی کې چې کوم هغه انکریجمنټ ګورئ او د دی هغه انټرست ګورئ د پازیټیو اکټیویټي ته څه نظر لرئ یاره جی زما خو خپل ځاني دا خیال دی چې نه صرف زه بلکې که هر سړی د سما ته وګوري او د ماشومانو د جوش و خروش ته وګوري دا انوالمنټ وګوري چې د خلکو څومره دی تاسو دا کراوډ وګورئ حالانکه زه پوره ډسټرکټ کې د اکبرپورې نمایندګي کوم او اسسټنټ ډسټرکټ ایجوکیشن افیسر ایز ا سپورټس ما سره دی خو دې کې که تاسو وګورئ د اکبرپورې دا ټیلنټ وګورئ دا جوش و خروش وګورئ او ایون دلته چې څومره زموږ پرایویټ کاروباریان خلک دي یا دکانداران خلک دي دای موږ سره سپورټ دی دا مختلف قسمه دا گفت هیمپرز دی ورکوي او ورسره مختلف قسمه وقتاً فوقتاً کوېسچنې کوي او تاسو په خپله ګورئ بهرحال دا چې کوم دی نظر باندې په خپله ښکاري څه داسې ګڼئ چې څه کمی دی چې هغه پوره کول دي او د هغې دپاره اواز اوچتول دي څنګه چې دی د ګراونډ مسله وایي نو څه په هغې باندې ستاسو څه اقدامات دي یا مخکې فردر تاسو پسې کار کوئ لګیا گو چې دلته دا ټورنمنټ شروع دی او د دې نوجوانانو چې کوم دی زه به دا ووایم چې زړه د کتو دی
چې دوی دومره زیات مهنت وکړو او یو کار شروع کول یعنی ټورنمنټ شروع کول خو ډېر اسان و خو دا سر ته رسول شروع کې ډېره ګرانه ښکارېده حکم د دې ټورنمنټ انتظامیه ده او دې کې دا څونه سوشل ورکرز دي انکلوډینګ افتخار صاحب د هغوی د ټیم او ورسره څونه نور داسې خلک انوول دي نو د هغوی دا کمال دی چې دا ټورنمنټ نن انشاءالله سر ته به ورسي خو دلته غټه مسله چې ما ته ښکاري د ګراونډ ده ګو چې نن دا میچ شروع دی خو دا ګراونډ چې کوم دی پر رینټ باندې اخیستلی شوی دی او زما څومره حکومتي زموږ ریپرزنټیټیو دي او که نه سی ایم صاحب دی د هغوی نور ټیم دی زموږ ایم این ای دی زموږ ایم پی ای دی او ورسره څومره سوشل ورکرز دي هغوی ته زه دا خاص کومه چې په هر سټیج دی دا مسله اوچته کړي چې یاره اکبرپوره یو ډېره لویه آبادي او ډیر زیات ټیلنټ ایون که د ډسټرکټ په لیول ګورئ او دا ډېر خوشقسمتۍ خبره ده چې محمد نواز چې کوم نن د نیشنل ټیم حصه ده هغه هم د اکبرپورې نمایندګي کوي. ډېره مننه کوم خوشحاله او آباد اوسئ چې دغسې به وقتاً په وقتاً امید لرو چې دغه د نوي کول لپاره به هلې ځلې کوو. ډېره مننه جي تھینک یو سو مچ. ډېره مننه کوم او دا را سره چې کوم دی نو امتیاز صاحب ډېره ښایسته خبرې وکړي مخکې نورو خلکو سره خبرې ترې کوم.